سلامونه دوستان، ارشاد یم په دې هیله چې روغ جوړ به د ژوند د صحت په جامه باندې وپټیږي. دوستانو په سوشل میډیا باندې د تاریخ پټان او د افسر افغان په منځ کې یو جګړه بله روانه ده. وروره پښتنو جګړې نه ختمېږي، د سوشل میډیا د لارې یو بل سره نښلي. دغه شان خامخه پټانان چې کومه په دې ټیم کې انتهایی لکه داسې وګڼئ چې یو خو د مخکې نه بدنام دي په معمولي خبرو باندې، نوک جوک د یو بل سره جنگ جګړې، او بیا داسې وګڼئ چې یا خو یو بل برداشت کوي نه، او یا داسې په ذهن کې راولئ یا صرف وګڼئ بیا یې ازیوم کړئ چې یار یو اصلاح دپاره د علم د خورولو دپاره برپور انداز کې یو ډیبیټ روان دی. طارق پټان زه داسې ګڼم چې یو ښه ریسرچر دی، نو ډاوټ. یقیني خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې سپیشلی زما والد صاحب ډېر زیات خوښوي. د دې نه علاوه زما چې کوم ورونه دي زموږ په کور کې طارق پټان لیکچرز چې کومه د همیشه دپاره چې زه روټۍ هم کله خېږم نو چا لګولی څه نه څه طریقې سره د ایران او د اسرائیل جګړه، دغه شان what is the main difference between volt, ampere as well as electromotive force EMF، مختلف قسمه کنسپټس چې کومه خلکو له راوړي او ډېره ښه خبره ده چې خامخه د ژوند هر اړخ ټسول غواړي. خو پرون راسي سوشل میډیا باندې ټرند دا روان دی چې د شاعرۍ خلاف هغه یو لیکچر ریکارډ کړی دی او دا یې ویلي دي چې هغه شاعري چې کومه فضولیات دي، کوم په معاشره کې ولګریټي خوري، کوم معاشره کې منفي سوچ له وده ورکوي، فروغ ته ورکوي، د هغې خلاف خبرې کړې دي. ډیفینیټلی ټیک کار یې کړی دی، په دې کې څه شک خو نشته. دا خبره زه کومه چې ګوره پښتانه خو ځکه تباه دي چې د شاعرۍ نه ګوره بدلون نه راځي. دا خبره کلیر واورئ، ځکه چې تاسو عموما وګورئ چې کله څه واقع وشي، لکه مثال په طور باندې مولانا خانزیب مړه شو، د هغې نه مخکې چې کوم ریډي سپي اقبال مومند شهید کړی شو، د هغې نه مخکې طاهر داوړ. یاره مونږ خپل پښتانه مفتی شاکر وګورئ، نو مونږ څه کوو؟ زما یو لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. اوسه پورې څه چینج راغی؟ هېڅ قسمه چینج رانغی. البته هغه شاعري چې کوم په معاشره کې امن خوري، کوم معاشره کې خلکو ته یو داسې سوچ ورکوي چې د هغې کلتور پکې ډسکس کېږي، د هغې ثقافت، د هغې هسټري، تاریخ، نو ډیفینیټلی دا پکار ده، په دې کې څه شک نشته. ځکه چې واحد زه داسې وګڼئ چې زه یم چې زه د شاعرۍ انتهایي زیات چې کومه سپیشلی رحمت شاه سایل، اسرار اتل، د دې نه علاوه چې کومه د رحمان بابا، غني خان بابا، خوشحال خان خټک، دا فلسفرانو، دا جنګجو، دا باقاعده طور باندې په مختلف قسمه دا کې دوی حصې وي. علامه اقبال وګوره، په دې کې څه شک نشته. خو بعضې نیم شاعران د نن سبا چې راوتي دي، نو داسې وګڼئ چې د دوی په شعر کې نه څه لاجیکي، نه څه فلاسفي، نه بل څه نه بل څه، بس یو څه مثالونه. البته په دې ټایم کې زه نشم درکولی، خو رحمت شاه سایل غوندې شاعر، صاحب شاه صابر غوندې، نو ډیفینیټلی په دوی باندې که پټان صاحب تنقید کړی نو دا به ناجایزه کړي، په دې کې څه شک نشته. البته زه بخښنه غواړم، د هغې لیکچر پوره لا نه دی اورېدلی چې څه پکې ویلي څه پکې نه دي ویلي. خو هغه شاعري چې په کومه کې یو مثبت پیغام وي، ډیفینیټلی پکار ده چې هغه زموږ ماشومان هم واوري، هغه زموږ غټ هم واوري، هغه زموږ مشران ټول یې واوري. نو شاعري ګورې په اسلام کې چې د کمې د وجې نه فلاح راځي، کمې د وجې نه یو مثبت سوچ ته فروغ ملاویږي، نو ډیفینیټلی دا ګورې ناجایزه نه ده په اسلام کې. دا خبره قطعا به غلطه که چې چا په دې باندې تنقید کړی دی. نو بعضې نیم خلک د افسر افغان ډله کوي، بعضې نیم خلک د عرفان پټان نه طارق پټان ډله کوي چې لکه ښه دی. ځینې خلک په هغې الزام لګوي چې وروره اخبارونه ټرانسلیټ کوي پښتو ته، دا چل دی هغه چل دی. یاره زه ته پیغام رسول دي، په څه طریقه باندې خپل پښتنو کې اویرنس راوستی دي. هغه هر رنګه چې لیک هغه اخبار ټرانسلیټ کوي، که څه ګوري سم ګوري، دا د هغې لپاره یو پلس پوینټ دی. دا داسې دغه خبره نه ده چې یاره بس اخبار ټرانسلیټ کړو دا خبره وکړه. ډیفینیټلی خلک دغه څیزونه ریډي کوي، د دې نه پس خپل یو کنکلوژن ته رسي، د هغې نه پس چې کومه خپله رایه ورکوي، او دا د پټان صاحب چې بالکل دا کوي. دغه شان زه تاسو ته وایم چې سوره شعرا چې کومه افغان صاحب یادوي چې یاره پټان صاحب یو افغان دی بل پټان دی، ګوره دواړه پښتانه دي، دې کې څه شک نشته. زه داسې په دې نظر ورته ګورم چې افغان هم ټیک کار کوي، پټان هم ټیک کار کوي، نو ډاوټ. ځکه چې انسان کې کله کانفیډنس راځي کنه، سپیشلی یو ماشوم کې، دا اوس هم ماته یاد دي چې کله کانفیډنس په هغې کې راځي، نو کانفیډنس په دې خبرو سره راځي یارو چې به ته د مختلف قسمه موقعو سره اشنا کې،
کله ناکله په محفل کې نعت ویلې، تلاوت کړی، مختلف قسمه ډیبیټس کې حصې اخیستې، غزل ویلې، سندره ویلې، ټپه ویلې. چېرته مو خپل ماشومان په دې نه دغه کوئ چې یاره بس دا چل هغه چل. ها هغې کې چې کومه ټیلنټ دی ډیفینټلی هغې پالش کول پکار دي، خو په مثبت طریقې سره پالش کول پکار دي. نو زه داسې وایم چې د افغان صاحب کار هم ټیک دی او د پټان صاحب کار هم ټیک دی. د یو افغان دی بل پټان دی، نو په دې کې چې کومه دی د یو بل سره څه اختلاف نه ساتي، البته د یو بل اصلاح دی وکړي، په دې کې څه شک نشته. او زمونږ د سوشل میډیا چې کومه یوزرز دي نو ډیفینټلی هغه هم ډېر زیات د پټان اړخ ته دي، افغان اړخ ته دومره لاسوک ماته ښکاري نه په دې ټایم کې، نو څه شوراو نه علاوه. نو داسې دی چې کار د دواړو ښه دی. زه ما ته اوس هم یاد دي، ګوره دا زموږ سره افغان صاحب چې کوم موږ سره په یونیورسټۍ کې و، دا زموږ سینیر موسټ و. بیا سپیشلی مونږ اوس هم ماته یاد دی چې پېښور یونیورسټۍ کې مونږ په بي بلاک کې و، دا په اے بلاک کې څه ټایم کې و، او دی به په اف ام کې کار کوو. خو د دې دا یو عادت زه د واقع چې ډېر انسپایر وم، دې کې څه شک نشته چې کوم ځای کې کوم ایونټ و دی په باقاعده طور باندې هغه ریکارډ کاو، یاره ټپې په شکل کې، او باقاعده طور غټ فینس په هغه ټایم کې چې کومه د افغان صاحب هم په هغې کې یو زه وم، په دې کې څه شک نشته. اوس داسې ده چې که چېرې ته کانفیډنس خپل بوسټ کړې نو یاره په دې ټایم کې افغان صاحب هم ښه کیمره فیس کوي، پټان صاحب هم ښه کیمره فیس کوي. خو زمونږ میجارټي پښتانه چې کومه تنقید کوي زه ته یقیني وم چې هغه د کیمرې مخې له چې کومه هغه نشي راتلی، خبرې نشي کولی، سټیج ته د خطو نه. او یاد وساته چې سټیج ته په خطو کې چې کومه کانفیډنس پکاري، د کومه خبرو کولو ضرورت په کوم انداز باندې کومه خبره کول پکاري، ګورې دا ګټس زه داسې وایم چې ایون په میجارټي پښتنو کې چې کومه دا شته نه. او بیا چې دا تنقید هغه مخکې چې لکه یو هلک وایي چې زه شعر وایم، خو شعر باندې خو یاره پلاني ځای کې قرآن پاک کې دا آیات راغلی دی او دا داسې وایي، نو خامخا دا خو ناجایزه ده. بیا دغه شان چې کومه دی هغوی ته د مشرانو د اړخ هم چې کومه دی څه مسلې راشي هغه نه پرېږدي مخکې چې هلکه دا ناجایزه ده، ښکته چل دی بره چل دی. ګوره قرآن زه ته وایم چې په سورې شورا کې که چېرته تاسو ګورئ آیات نمبر 224 دلته ما راړولی دی چې هغه څه وایي چې د شاعرانو پیروي هغه خلک چې کومه ګمراه دي، خو هغه کومه شاعران دي چې کومه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې کومه د اسلام مخالف شعرا دي هغه خبره کوي. ذخیره نتیجه دې سره وباسئ چې که چېرې تاسو د شاعرۍ خبره کوئ نو هغه شاعري په اسلام کې ناجایزه ده چې کومه کې ولګریټي، کومه کې لکه فحشګو، د اخلاقو خلافي، د چا اصلاح پکې نه. خو که چېرې د معاشرې د اصلاح دپاره پکې خبرې نو ډیفینټلی پکار ده دغه شاعري دې وشي، دغه شاعر دې اپریشیټ کړی شي، دغه شاعر له دې داد ورکړی شي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو ځوانانو که افغان دی او که پټان دی دواړه پښتانه دي او دواړه په خپل ځي باندې ډېر زبردسته کار کوي، ډېر ښکلی کار کوي. نو په ځای د دې چې مونږ کله د یو سایډ وکړو کله د بل سایډ وکړو، ګوره دواړه طرف ته فایده روانه ده. زه ته بیا دا خبره کوم دا سوشل میډیا ده، یو چې کومه دی هم ښه برابر د خپل ویډیوز نه ارنینګ کوي، ټاپک ورته میلاو شي وروره ډیفینټلی ښه بهترین چې کومه دی ارنینګ روان دی، دواړه سایډ ته روان دی، په دې کې څه شک نشته. خو مونږ ته دغه څیز مثبت طریقې سره اخیسته پکار دي او پازیټیو سوچ مونږ ته پروموټ کول پکار دي، ځکه چې بینګ ان ایجوکیټډ یا داسې وګڼئ چې د پښتو د ژبې دفاع کوونکي به جوړ شو او باقاعده طور باندې چې څوک بد کار کوي ډیفینټلی هغې باندې تنقید پکار دی، په دې کې څه شک نشته. خو فیوریټیزم، جیلسي دا ګورې په مونږ پښتنو کې ګوره ډېر زیاته ده، په دې کې هیڅ قسمه څه رشک او څه شک په دې کې مه کوئ. نو پټان صاحب هم ډېر مخکې روان دی، افغان صاحب هم ډېر مخکې روان دی، پټان صاحب هم ټیک کار کوي، افغان صاحب هم ټیک کار کوي، نو دواړه پښتانه دي. نو پکار دا ده چې د افغان صاحب خبرې خو زه ته حقیقت وایم چې دا ما هم نه دي اورېدلې او د پټان صاحب خبرې هم نه دي اورېدلې، خو د هغې نه مخکې دا ویډیو ریکارډ کوم او ګورم د هغې نه پس دا لیکچر ګورم چې څه دي. خامخا یو ته به مې ویورشپ لاړ شي، بل ته مې ویورشپ دی لږ زیات شي، د یو واچ ټایم کې هم تقریبا 20 منټ اضافه وشي، د بل واچ ټایم کې به 19 یا 21 منټ اضافه وشي. دا الګوریتمز دي د سوشل خامخا چې په سوشل میډیا باندې یو شی په ټرینډینګ کې لاړ خو یاره بیا تللی بیا خامخا لکه زه ولې مجبور شوم په دې باندې زه دا سرچ کړم چې لکه څه چل شوی څه چل نه ده شوی. ګوره په دې باندې ما ویډیو جوړه کړه، د موسټ سرچبل ټاپک دی، most searchable topic on YouTube as well as on Facebook and other platforms. په دې کې څه شک خو نشته. نو ما به ځکه ویډیو جوړه کړه چې ډېر خلک دا ګوري، نو زه د خپل د رایې اظهار وکړم. اوس پښتنو له دا پکار دي چې دا شی په ټرینډینګ کې ولوېده، نو کومه کسان چې خپل پیجونه پروموټ کول غواړي حقیقت خبره ده، دې کې زه څه دروغ نه وایم، راشئ په دې باندې خبرې وکړئ، 2-3 خبرې پرې وکړئ، نو خامخا هیشټیګز ولا ورکړئ، د هغې ټیګز په ډسکرپشن کې دی چې کومه کی ورډز دی ورکړئ،
خامخا خلکو ته به ستاسو ویډیو مخکې راځي چې لکه راځي دې صاحب پیسه ویلي دي. نو کوم صاحبان چې په سوشل میډیا باندې لګیا دي دا صرف او صرف داسې وګڼئ چې د خپل پیجز پروموشن لپاره لګیا دي. نور دا ټاپک ګوره ډېر د کامن سنس خبره ده. شاعري بده نه ده، خو کومه شاعري کومه چې غیر داسې وګورئ چې مطلب د فطرت نه لږ آوټ سایډ دی، په کومې کې د اخلاقیاتو هغه لیمټس کراس شوي، نون خبره ده په دې کې څه راکټ ساينس نه دی یار، هغه نه ده جایز، ساده خبره ده. که څوک د قرآن نه ثابتوي، که چا یو آیات لګولی دی په بورډ باندې ولاندې چې کومه د ورور دغه نه کرښې راکاږي هغې نه ثابتوي، نو دا په اسلام کې نه ده جایزه. اسلام کې هغه شاعري جایزه ده چې کومې کې اخلاقیات دي، په کومې کې صلح وي، په کومې کې اویرنس وي. سو خپل د رایې اظهار مې وکړو او د چا به خوښ د چا به بد، خدا خبر درته کوم چې هم د پټان په حق کې او هم د افغان په حق کې. افغان د ډېر ټیم نه د سوسایټي دپاره کار کوي، د ثقافت دپاره کار کوي، او پټان صاحب خپل لیکچر یې په بهترین انداز کې ریکارډ کوي. سو اپریشیټ یو بوث اینڈ کیپ ګوینګ آن گایز. تھینک یو سو مچ.